بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. مخکینی لوست مو چې د برېښنا د انتقال سیمانو په هکله او د هغه ډولونو په هکله په ښه ډول مو زده کړی اوسي. کورنۍ دنده مو باید په بشپړ ډول پای ته رسولي اوسي. نو موږ خو په مخکیني لوستونو کې وویلې چې د انتقال د برېښنا د انتقال سیمان ډېر ډولونه لري، نو چې بعضې ډولونه به یې نن موږ سره یو ځای سره ولولو. را به شو خپل درس په لور چې رشتهیي سیمان یا فاکسوال، دا هم هغه سیمانو څخه شمیرل کېږي چې د برېښنا د انتقال لپاره کارول کېږي او برېښنا کولی شي چې په ښه ډول انتقال کړي. نو داسې سیمان زیات په کوچنیو سامان آلاتو کې، کوچني سامان آلات، برقي سامان آلات، یعنې لکه رادیو، همدارنګه آبګرمي او نور کوچني برقي آلات چې هغه کې په د رشتهیي سیمانو څخه ګټه اخیستل کېږي. نو تاسو کله د آبګرمي یا د رادیو هغه لینونه چې یو بل سره وصل دي هغه تاسو لیدلي اوسي. که تاسې وګورئ نو د هغه منځ کې به تاسو وګورئ چې د مسو څخه رشتهیي سیمان جوړ شوي دي چې هغه له مسو څخه دي او ډېر نازکه د ویښتو په اندازه یي. یعنې تاسې کولی سئ په تصویر کې هم ښه وګورئ. دا تارونه چې دي د دې لامل ګرځي چې دا موږ وشو کولی هغه سیم په اسانۍ سره قات کړو، بیرته یې راقات کړو او کولی شو چې یو بل سره یې کش کړو. نو د همدې لپاره که تاسو آبګرمي ته پام وکړئ نو دا آبګرمي داسې رشتهیي یا فاکسوال سیم لري چې ننه یې د مسو څخه نازکه رشتې جوړې شوي. نو دا د دې لپاره چې موږ وشو کولی هغه په اسانه توګه ترې ګټه واخلو او هغه قات کړو. همدارنګه کله چې ساکټ کې دننه کوو موږ سره کوم مشکل ونه اوسي. نو د همدې لپاره د فاکسوال یا رشتهیي سیمانو څخه ګټه اخیستل کېږي. دا سیمان ډول، نوعیت او جنسیت د رنګ په هکله ډېر ډولونه لري چې تاسو کولی شئ تصویر په کتاب کې وګورئ. سربیره له دې په داسې لوست کې مو د سویچ موضوع هم ده چې سویچ څه شی دی. تاسو به حتما د سویچ نوم اورېدلی اوسئ. نو سویچ د برېښنا د قطع کول او وصل کولو لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي. تاسو به حتما په کوم کور کې چې ژوند کوئ یا په کوم ښوونځي ته ځئ یا کوم دفتر ته، همداسې نور ودانیو ته حتما د برېښنا د یو سویچ یو نمونه یې ګورئ چې کله هغه تکمه ولګول شي هغه ګلېږي او کله بیا ولګول شي هغه بیرته خپل هغه برېښنا له لاسه ورکوي. نو د همدې لپاره سویچ د قطع کول او د وصل کولو د برېښنا په لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي. نو د سویچ ډولونه مختلف وي. سویچ په دوه ډوله نښلول کېږي چې یو ډول هم د پلستر لاندې سویچ او بل هم د برسیرن یا کار پر مخ سویچونه دي. نو د پلستر لاندې سویچ د خپل نوم څخه معلوم ده چې د دیوال په دننه نښلول کېږي. دا څرنګه؟ داسې چې فکر وکوئ ګرانو زده کوونکو، دا یو دیوال دی. دا دیوال هغه برقي چې غواړي دا سویچ ونښلوي د داسې په اندازه څومره چې سویچ وي د همغه په اندازه سوری کوي. نو فکر وکوئ دا یو دیوال دی، دا ټول دومره سوری شو د یو قطۍ په اندازه یا د هغه سویچ چې دلته نښلول کېږي د هغه په اندازه. دا دیوال موږ سوری کړ او اوس غواړو چې موږ دکې سویچ ونښلوو. څرنګه سویچ؟ هغه سویچ چې موږ ډول یې وویلې چې د پلستر لاندې سویچ وي. نو فکر وکوئ چې دا یو سویچ دی، نو دا دیوال هم د همدغه په اندازه سوری شوی دی، دننه تللی، او موږ غواړو چې دا دننه د دیوال کې ونښلوو تر څو د پلستر لاندې شي. نو دا کله داسې نښلوي او دا هم سویچ په هکله داسې دلته تکمې لري او کیدای شي چې د نه استفاده وکړي. نو دا د همدغه په اندازه جوړ شوي او دا سویچ ته د پلستر لاندې سویچ وایي، ځکه چې د دیوال په دننه نښلول کېږي. د همدې لپاره د پلستر لاندې سیم ورته ویل کېږي. نو موږ بل ډول سویچ هم وویلې چې هغه د برسیرن یا کار پر مخ سویچونو په هکله دی. دا د خپل نوم څخه یې معلوم ده چې برسیرن دی یا کار پر مخ دی. د داسې دیوال سوري کولو ته اړتیا نه لري. دا خپله تیار سیمان لري. څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ دا هغه سویچونه دي چې د دیوال پر مخ نښلول کېږي او راستن ترې ګټه اخیستل کېږي. نو دې ته ضرورت نه لري چې موږ داسې دیوال سوری کړو یا د پلستر لاندې تیر کړو. تاسو یې تصویرونه په کتاب کې ښه ډول باندې لیدلی شئ. را به شو د بل موضوع په لور چې د څراغونو په هکله ده. نو کله چې برېښنا لوستونه وایو، دا وایو چې برېښنا زموږ کورونه، زموږ ښوونځي، زموږ سړکونه، همدارنګه هر ځای کې چې موږ ژوند کوو زموږ ژوند روښانه کوي. دا د څه په وسیله؟ د څراغونو په وسیله. کله چې برېښنا څراغونو ته انتقال شي نو هغه څراغونه د برېښنا انرژي نورو انرژیو ته تبدیلوي. څنګه؟ داسې چې
خپل څراغونه ښایسته شی دي. هغه وسیله ده چې د برېښنا انرژي نور انرژي ته بدلوي. تاسو به حتما په خپل کورونو کې څراغونه لیدلي اوسي چې په تاسو ته رڼا راولي. نو دا څرنګه داسې چې برېښنا اول په سیمانو څخه تیریږي، بعد له هغې د څراغونو باندې تیریږي. څراغونو ته کله چې راشي نو موږ کورونه، زموږ سړکونه او داسې نور ځایونه روښانه کوي. څراغونه په دوه ډوله دي چې یو یې د نقلي څراغونه او غازي څراغونه. نقلي څراغونه څرنګه څراغونه دي او غازي څراغونه څرنګه دي، دا به یو ځای سره ولولو. چې نقلي څراغونه هغه څراغونه ویل کېږي چې دا ډیر معمولا خلک ترې ډیره ګټه اخلي، ځکه چې د مصرف کم وي. نو دا مخکې له دې چې انرژي د برېښنا انرژي زموږ ته رڼا راولي یا نور ته تبدیل کړي، دا اول حرارت کې وي. نو لکه څنګه چې تاسو تصویر کې کتاب ګورئ، داسې یو تصویر دی. کله چې دا ګروپ دا د نقلي څراغ په نامه یادېږي، کله چې دا څراغ ته سیمونو په هکله برېښنا وصله شي، نو دا اول په حرارت کې اوسېږي، لږ تودوخه تولیدوي، بعد له هغې دا د برېښنا انرژي تولید باندې تبدیلیږي. نو د همدې له امله کله چې دا تود کېږي او حرارت تولیدوي، د برېښنا رنګ زیړ وي. نو معمولا ډېر خلک ترې ګټه اخلي. تاسو یې تصویرونه په کتاب کې هم لیدلی شئ. سربیره له دې غازي څراغونه داسې څراغونه دي چې د مصرف د نقلي څراغونو څخه 4 برخې کم وي او خلک ترې ډېره ګټه اخلي. دا مخکې له دې چې برېښنا ورته تولید شي، نو دا تودوخه ډېره کمه تولیدوي او د رڼا رنګونه زیاتره سپین وي، چې سپینه رڼا موږ ته ورکوي. د دې لپاره چې زموږ کورونه ډیزاین شي، نور رنګونه هم واخلي، خلک ترې د نورو رنګونو څخه هم ګټه اخیستلی شي. لکه داسې څراغونو کې، غازي څراغونو کې نور رنګونه هم شته، لکه سور رنګ څراغ برېښنا موږ ته تولید کړي، یا زیړ رنګه، یا همدارنګه آبي رنګ، همدارنګه ډېر ډولونه د رنګونو د برېښنا موږ ته تولیدولی شي. زموږ نننی لوست و چې تاسو باید په سم توګه زده کړئ او کورنۍ دنده باید په بشپړ ډول پای ته ورسوئ. کورنۍ دنده مو همدا ده چې تاسو د څراغونو ډولونه ولوسته، تاسو د داسې څراغونو 2 تصویرونه او لږ څه نور معلومات هم ماته په کمنټونو کې شریک کړئ. سربیره له دې که کوم سوال، پیشنهاد، انتقاد لرئ، موږ سره کولی شئ په کمنټونو کې شریک کړئ، تر څو چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.